پاکستان هېواد کې خپلو ټولو افغان کډوالو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ و جوړ به یاست. خاص د پیوار کارت درلودونکي کوم افغان کډوال چې دي، نن د یونیسیار د خوا څخه ټولو افغان کډوالو وروڼو ته دا خبر د دوی د خوا څخه نشر سو چې کوم افغان کډوال پیوار کارت لري یا یونیسیار کوم اسناد درکړي دي، هغه اوریجنل چې دي هغه خپل په جیب کې د ځان سره ساتي، او کوم د اوریجنلو 2 یا 3 وټ کاپي رنګینې واخلي، خپل په کور کې کښېږدي. که فرضاً ستاسې کارت څوک درڅخه اخلي یا پولیس تاسې د پاکستان په هره نقطه کې دروي او پوښتنې درڅخه کوي، ستاسې کارت باید ستاسې سره موجود وي. نو پکار دا ده چې تاسې خپل کارډونه د ځان سره وساتئ، او که خدای نخواسته تاسې ته کوم د پیوار کارت برسېره کومه ستونزه پیښیږي، باید تاسې خپلې کورنۍ غړو سره رابطه وکړئ چې هغه د یونیسیار کوم وکیلان دي یا په پاکستان هېواد کې چې کوم کمیشنریټ ادارې دي زموږ ستاسې همکاران دي. اسلامي امارت چې د افغانستان د اسلامي امارت چې کوم کنسلګرۍ دي، د مهاجرو ریاستونه دي، د هغو استازي دي، هغه او د یونیسیار چارواکي باید تاسې په راز کې وساتئ او هغو سره په تماس کې شئ تر څو چې ستاسې مشکل حل شي. نو پکار دا ده چې تاسې خپل کارډونه خپل له ځانه سره وساتئ چې د مشکل سره مخامخ نه شئ تر څو چې د افغان کډوال برخلیک معلومیږي. نو دغه ستاسې دپاره نن اړین خبر دی. تر اوسه پورې د کډوالو د پاتې کېدو هیڅ خبره هم نشته او نه ټیم ورکړل شوی دی. در 20 ژوندو پورې به موږ تاسې ګورو چې مخ ته څه پیښیږي او زموږ ستاسې دپاره لایحه عمل څه ټاکل کیږي. مننه.